अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम माय चैनल। په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د ټیګ 15 ډیر ضروری پرایزل ورب ټیچ کوم او د دې زده کول ستاسو لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې دا داسې پرایزل ورب دي کوم چې موږ په خپل روزمره ژوندۍ کې ډیر زیات یوز کوو. نو په نننۍ ویډیو کې به موږ ټیک افټر، ټیک اوے، ټیک ډاون، ټیک اف او ټیک آن ټیچ کوو. نو راځئ چې موږ شروعات د ټیک افټر نه وکړو. ټیک افټر پلس سمبډي چې کله یو انسان د بل انسان سره په شکل صورت کې یا په حرکاتو کې د یو بل سره ملاویږي نو د هغې لپاره به موږ ټیک افټر یوز کوو. ټیک افټر اگزامپل دی موږ سره هغه بالکل د خپل مور په رنګ دی یا هغه بالکل خپل مور ته تللی دی. شي ټیکس افټر هر موم یعنی هغه بالکل د خپل مور په رنګ دی. یا دلته موږ وویل چې هغه بالکل خپل مور ته تللی دی. نو د دې دا مطلب دی چې د هغې عادتونه د خپل مور په رنګ دي. ته بالکل خپل پلار ته تللی یا ته بالکل د خپل پلار په رنګ یې. You take after your dad. You take after your dad. یعنی ته بالکل خپل پلار ته تللی ته بالکل د خپل ورور په رنګ یې یا ته بالکل خپل ورور ته تللی. You take after your brother. You take after your brother. یعنی ته بالکل خپل ورور ته تللی. Take away plus something. د ټیک اوے پلس سمثینګ مطلب دی یو سیز د خپل ځینه لرې کول یا یو سیز د یو ځینه بل ځای ته وړلو دپاره به مونږ ټیک اوے یوز کوو. ټیک اوے مونږ سره اگزامپل دی هغې زما نه زما پاسپورټ واخیستو. He took away my passport. He took away my passport. بل اگزامپل دی مونږ سره احتجاج کوونکي د پولیس لخوا نیول شوي او د ځان سره یې بوتلی دي. The protesters were arrested and taken away by the police. The protesters were arrested and taken away by the police. خا د دې نه علاوه مونږ ټیک اوے یو بل ځای کې استعمالولی شو. یعنی اکثر چې کله مونږ بازار کې خوراک کوو نو دکاندار مونږ نه تپوس کوي چې آیا دلته یې خوري او که کور ته یې وړې. نو د دې وړلو دپاره به مونږ ټیک اوے یوز کوو. لکه ما د پیزې وړلو دپاره آرډر ورکړی و. I ordered pizza to take away. I ordered pizza to take away. Take down. د ټیک ډاون دوه مطلبونه دي یعنی لیکل یا یو څوک کته حسابول یعنی چاته سپک کتل. مهرباني وکړه دا ایډریس ولیکه. Please take down this address. Please take down this address. صبر وکړه ما د هغې د موبایل نمبر لیکلو ته پرېږده. Wait, let me take down his telephone number. Wait, let me take down his telephone number. خن امید ساتم چې تاسو به د ټیک ډاون په ړومبي مطلب پوه شوي یې. ښه اوس موږ د ټیک ډاون دویم مطلب زده کوو. یعنی د ټیک ډاون دویم مطلب دی څوک کته حسابول یعنی چاته سپک کتل. مونږ سره اگزامپل دی اکثر مالدار خلک غریبانانو ته ښکته یعنی سپک ګوري. Often the rich take the poor down. Often the rich take the poor down. بل اگزامپل دی مونږ سره چاته ښکته یعنی سپک مه ګوره. Don't take anyone down. Don't take anyone down. امید ساتم چې تاسو به د ټیک ډاون په مطلب ډیر ښه پوه شوي یې. ټیک آف د ټیک آف مونږ سره درې مطلبونه دي یعنی ټوپۍ یا کپړې وغیره ویستل، الوتل او پرېښودل. نو راځئ مونږ لومبي دوه مثالونه د ویستلو دپاره ګورو. لکه مهرباني وکړه خپل پیزار وکاږه. Please take off your shoes. Please take off your shoes. مهرباني وکړه خپل ټوپۍ وکاږه. Please take off your cap. Please take off your cap. خدلته مونږ سره د ټیک آف معنی وه وکاږل. اوس که مونږ ټیک آف د الوتلو دپاره یوز کوو نو څنګه به یوز کوو.
نو د دې دپاره موږ سره اگزامپل دی. جهاز 20 منټه ناوخته الوتنه وکړه. The plane took off 20 minutes late. The plane took off 20 minutes late. یعنی جهاز 20 منټه ناوخته والوتو. جهاز د الوتلو په حال کې دی. The plane is about to take off. The plane is about to take off. خدلته موږ په دې دوانو سنټنسز کې د ټیک آف استعمال د الوتلو دپاره وکړو. اوس موږ د ټیک آف استعمال د پرېښودلو دپاره کوو. هغه هلته کار کول پرېښودو. He took off working there. He took off working there. ما نیمه ګنټه بعد پارټي پرېښوده. I took after the party just 30 minutes. I took after the party just 30 minutes. نو امید ساتم چې تاسو به د ټیک آف په مطلب پیښی ویې چې د ټیک آف مطلب دی ویستل، الوتل او پرېښودل. ټیک آن. د ټیک آن مطلب دی ذمہداری اخیستل، یعنی ټیک ریسپانسیبیلیټي. د اضافي کار ذمہداری ما واخیستله. I took on extra work. I took on extra work. زه د اضافي کار ذمہداری نشم اخیستلی. I can't take on extra work. I can't take on extra work. یعنی زه د اضافي کار ذمہداری نشم اخیستلی. زه د دې د 4 ورځو ذمہداری اخلم. I take on for 4 days on 8. I take on for 4 days on 8. خن امید ساتم چې تاسو به د ټیک آن په مطلب هم ډیر ښه پیښی ویې.